انسان غورا زمانه مبیغمه کیگا زما سره هر قسم طاقت او قدرت شته چې دا مصیبتونه راځي دا ولی راځي اخر دا عذابونه راشي کله د انسان ذهن ته دا سوال راشي چې یاره دا به ولې دا په موږ باندې دا امتحانونه راځي غریب خلک یو کله سیلاب راشي او کله چې دغه راشي زلزلې راشي کله تاوانونه راشي کله منګایي راشي خو چې بس یو عذاب تیر شوی نه بل راځي دا ولی نو پنځم قانون دا دی چې په دې کې د الله حکمتونه دي څه شی دي حکمت معنا د الله رازونه دي الله رب العالمین پوهیږي چې په دې کې خیر دی د دې بندگانو د پاره بندگانو ته پته نشته د دې وجه نه اهل علم لیکلي کدي انسانانو ته پته ولګي چې د الله کوم فیصله کړي چې مخکې نو ته پته ولګي نو دا به ډیر زیات خوشاله شي ولو کدي انسان ته پکې تکلیف وي چې زما په باره کې الله تعالی څومره خسته فیصله کړي اول عزیزانو دا مصیبتونه چې راځي اول وجه دا ده د الله حکمت الله تعالی خپل غلبه خپل قوت خپل سلطنت خپل قدرت خپل زور خپل پاور د انسانانو ته خي چې انسان غورا زمانه مبیغمه کیگا زما سره هر قسم طاقت او قدرت شته اوس انسان چې کله نافرمانی کوي نو بس دا چې ما نسوک ویني او نه زمانه سو خبر دی نو الله رب العالمین چې زدر نه خبر ما زما عذابونه ځان ترایات کا نو عذابونه مخکنی قومونو باندې تیر شوی دي په عادیانو په ثمودیانو باندې په دې نورو قومونو باندې نو خلک دا خیال کوي چې دا خاصه قصې دي نو الله رب العالمین په دې وخت کې مراولي چې الله تعالی خپل زور خلقو ته وخی نو دا الله رب العالمین کله دا زور دي انسانانو ته خی قرآن کې الله تعالی هم دسې فرمایي انما مثل الحیات الدنیا د دنیا مثال د اوبو دی دا باران نه چې اوبه راکته شي نو دا ځمکه ډېره زر اوټو کېږي راشنه شي او بېرته زر دا د ځمکې دا ښایست د ځمکې دا شینوالی چې دی 5 میاشتې 6 میاشتې وي بس بیا پې خزان راشي ختم شي د دنیا مثال هم داسې دی عزیزانو په دې مه مغروره کېږئ مه دوکه کېږئ په دې دنیا باندې